یو ملګري دا تپوس کړی چې زمانہ د تش امتیاز وساس کیږي ما دا 10 او د منځ حکم دی نو په دې کې دا یو قانون ځان ته یاد کا چې کله یو سړی دی او هغه معذور دی داغه زخم دی داغه نبی نه روانه ده یا د تش امتیاز او قطری دی نه روان دي یا د نګیس روان دي او یا زنانه دا هغه استحاضی بیماری باندې بیمار ده وینې نه روانه ده نو کچره دا او 10 وکي او په دیو او 10 باندې دا مونږ طاقت نه لري مقصد د خبره دا دی چې او 10 وک او 2 منټه پس داغه نګیس واته 2 منټه پس یا منټ پس داغه نه قطره وته وینې نه روانه شو د زخم نه وینه روانه ده نو دې ته معذور ویل شي او د معذور حکم دا دی چې کله د مانزه وخت شي نو دا به یو او 10 وکي بیا به دې پسې نه ګرځي که زمانه قطري زی نو په قطري سره دی او 10 به نه ماتيږي که وینه تی تویږي په دې وینې تویدو سره د او 10 به نه ماتيږي که ګیس ته نه خارجيږي په دې ګیس واتو سره د او 10 نه ماتيږي دا معذور دی لہذا که په داخل د سوالات کې د نه ګیس واته وینه تی نه وته لا قطري تی نه پریوتی دې سره د مون نه ماتيږي او خارج د مانځنه نو دته پکار دی چې کله وخت داخل شي دا دی او 10 وکي په دې او 10 باندې دا نفلم کولای شي قضام په کولای شي فرضي ادام په کولای شي تلاوت هم په کولای شي مکمل ارث په کولای شي د او 10 په علاماتيږي چې خروج د وخت شي یو حدیث کې دا راځي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې زخم لګیدل او په حالت د زخم کې وینې نه بيدل او منځ کاوه د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام یو بیبي وا هغه په داسې حالت کې منځ کاوه چې هغه نه بعد د وینو قطرې توې دي او هغه د پاره لوخه کې خود دومره ډیره وینه وا هغه سره هغه او 10 نه ماتې ده لیکن دا خبره یاد ساته چې کوم شي کې معذور دی هغه سره او 10 نه ماتېږي مطلب دا د سلسل بول بیمار دی تش امتیاز او قطریزي د سره او 10 نه ماتېږي لیکن کدینه علاوه د غټو بولو تلاله یا بل څوک نو به او 10 مات شو به دوباره د او 10 کی کوم شي باندې چې معذور دی په هغه باندې د او 10 به نه ماتېږي کده یو زخم دی هغه نه وینه ساسي یا د ګیس بیماری ده نو کوم شي چې دا معذور دی هغه ځکه دا معاف دی ځکه الله تعالی فرمایي فتقوا الله ما استطعتم دا الله دومره ویریږي څومره چې ستا طاقت وي نو د زخم دا وینه او درې کې نه د زموستا طاقت کې نشته یا د انسان سلسل بول بیماری ده وړي وړي قطري د تش امتیاز زی او درې کې نه د زموستا په طاقت کې نشته یا ګیس ته روان دی او درې کې نه د زموستا په طاقت کې نشته دغه شان زنانه ده او استحاضه بیماری ورته لګیدلې ده قطري د وینې ته بهيږي دا طاقت کې نشته بل مقام کې رب العالمین فرمای لا یکلف الله نفسا الا وسعها لیکن دا خبر هم دلته ځان سره یاد کا بعض خلکو همیانی او اسی شکیان وي وسوسه او ترازی چې مانه سووتل یا زمانہ ګیس خارج شو یا زمانہ بل څه چلو شو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دی اسانه جواب کوي سره داسې چې هغه بار بار وسوسه راځي لیکن چې وګوري سنې نبی له سلام فرمایي وای چې کله आवाज واورید ګیس ته داسې وته چې هغه आवाज والا و او یا ګیس ته داسې وته چې هغه आवाज نو بوی دی محسوس کا نو که आवाज دی واورید یا بوی دی محسوس کړي به د جمعات نه وځه او لاړ شو 10 کا څو پورې چې دی بوی نه محسوس کړي او आवाज دی نه اوریدلې ستا او 10 نه دی ماته وهم او وسوسو پسې مګرځه عبادت به نه پاتې شي او دې سره خپل ځان په تکلیف کې واقع کی